بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ټولو ته. تمه ده چې تاسو ټول به راته رک روغ جوړ د صحت جامې به مو پر تن وي. ډېر زیات خوښ او خوشحاله یم چې زه عبدالجلیل جوهر یو ځل بیا له نوې ویډیو سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم. مثلا بعضی وخت که موږ چیرې مثلا یو ګرامري غلطي وکړو، هلته بیا یو شین لاین راځي، نو د هغه که چیرې ستاسو مخ ته هماغه لاین راسي، نو دا بیا په دې معنا ورکوي چې مثلا موږ چې ده د موږ د تاسې هماغه ګرامري ستونزه ده، نو موږ تاسې باید ګرامر ته پاملرنه وکړو. که چیرې موږ تاسې ته سور خط راځي تر لیکنې لاندې، هغه زموږ تاسې د څه شي غلطي ده؟ د موږ تاسې هماغه توري غلط دي، هغه مو غلط لیکلي دي. د هغو د اصلاح لپاره باید موږ په هغو باندې رایټ کلیک وکړو تر څو د هغه ورته شکلونه موږ ته څنګه سي راښکاره سي. او که چیرې مثلا موږ تر لیکنې لاندې شین خط راغلی و، دا د ګرامر له پلوه د موږ څنګه ده، د موږ تاسې لیکنه چمتو نه ده د ګرامر له پلوه. نو دا څه شی سو؟ دغه د ورډ هغه لومړني معلومات سو چې له تاسو سره شریک سو. همداسې راځو سټیپ بای سټیپ څنګه کوو دا وایو چې هر برخه تاسو ته څنګه کیږي په ورډ کې په منظم شکل باندې تشریح کیږي. لومړی په دې کې څه دی؟ کټ او کاپي دي. دا برخه ته چې وایي کلیپ بورډ برخه وایي. دا د جمپ لیست برخه هم لري. که چیرې مثلا تاسو دا ځای وینئ، کومه لیکنه چې تاسو کاپي کړې ده هغه په دغه ځای کې څنګه کیږي تاسو ته ښکاره کیږي. تر ټولو مهم ځای هم دا ده. لومړی موږ راځو کټ او کاپي وایو. کټ او کاپي مثلا د لیکنې کاپي کول دي، او کټ څنګه کول دي؟ د دایم لپاره له یو ځای څخه یو شی بل ځای ته استول دي. مثلا دغه څنګه ده؟ دغه لیکنه موږ لومړی یو سایز یو څو ورته غټوو. مثلا دا لیکنه موږ څنګه کوو؟ کټ کوو. دا څه ده؟ له دې ځای موږ څنګه کوو؟ یعنې یو مخې له دې ځای څخه را اخلو. نو موږ به له چیش څخه استفاده کوو؟ له کټ څخه استفاده کوو. دا لیکنه اوس له دې ځایه کټ سوه. بل راځو که په هر ځای کې موږ کرسر ږدو، مثلا کرسر هم په دې ځای باندې ایښی ده، دغه شاوخوا ده، دا سیمه ده، اوس یې دلته پیسټ کوو. نو موږ تاسې له چیش څخه استفاده کوو؟ له پیسټ څخه استفاده کوو. که چیرې موږ دلته کلیک وکړو پیسټ کیږي، که بیا کلیک وکړو بیا پیسټ کیږي، که بیا هر څومره ځلې موږ غواړو دلته څنګه کیږي؟ پیسټ کیږي. اوس دا لیکنه بیا څنګه کوو؟ دا لیکنه هم مثلا دا لیکنه تر دې ځای پورې څنګه کوو؟ کاپي کوو. کاپي کاپي دا معنا چې موږ لیکنه هم په همدغه ځای کې پاته کیږي، په دې ځای کې، او هم موږ کولی شو د دې یوه بله کاپي مثلا تر دې لاندې ولرو، دلته یې ولرو. نو بیا هم څنګه کوو؟ له پیسټ څخه ګټه اخلو، دلته یو بله کاپي مو هم واخیسته، ګوره هماغه شکل هم پاتې شو، او کاپي هم څنګه سوه؟ موږ بله هم ورسره پیسټ کولی شو. نو دې ته څه ویل کیږي؟ دې ته کاپي ویل کیږي. د دې شارټ کټونه هم شته چې مثلا د کټ شارټ کټ چې ده مثلا په کیبورډ له لارې موږ تاسو کولی شو چې دا د څه شي د کنټرول ایکس په واسطه باندې موږ څنګه کو؟ کټ کو. ګوره دا کټ سوه. مثلا دا هم موږ غواړو د کنټرول ایکس له لارې څنګه کو؟ کټ کو. او بیرته یې موږ څنګه کولی شو؟ د شارټ کټ له لارې څنګه کولی شو؟ پیسټ کولی شو د کنټرول وی له لارې. کله چې تاسو کنټرول بټن ونیسئ او ورسره څنګ کې وی ونیسئ، نو څنګه کیږي؟ هماغه پیسټ کیږي. کوم څه چې موږ کاپي کړي دي یا موږ کټ کړي دي هغه څنګه کیږي؟ پیسټ کیږي. کنټرول وی. نو دلته څنګه سو؟ اضافه سو. چې دلته خپله کله تاسو هر اپشن ته ورسئ، مثلا موږ دا انتخابوو، اوس دغه اپشنونه دواړه غیر فعاله دي. ځکه تر ټولو مهم په ورډ کې دا ده موږ تاسو باید سلیکټ موجود وي. که چیرې مثلا موږ لیکنه سلیکټ نه کړو، په هغو کې تغیرات نه راځي. سلیکټ موږ څنګه کولی سو؟ تاسو کولی شئ د ماوس له لارې یو رایټ بټن لرو په ماوس کې، یو لیفت بټن لرو. تاسو به څنګه کوئ؟ لیفت بټن به ورسره ونیسئ ماوس سره، همدغسې به یې څنګه کوئ؟ همداسې به حرکت ماوس ته ورکړئ. هغه لیکنه به هم که غواړئ چې ښي طرف ته یې سلیکټ کړئ، د ښي طرف ته سلیکټ کیږي، او که غواړئ چې چپ طرف ته یې سلیکټ کړئ، چپ طرف ته هم سلیکټ کیږي. د بلې لارې هم کولی شو، د ایروکیز له لارې هم موږ کولی شو. یوازې تاسو لیفت ورسره ونیسئ، کولی شئ په هغو شکل باندې هم څنګه کوئ؟ تاسو لیکنې ته لیکنه سلیکټ کړئ. چې موږ څلور ایروکیز لرو چې مثلا هغه هم د لاندې خواته د پورته خواته، موږ کولی شو هم لیکنه د لاندې خواته سلیکټ کړو. که چېرته مثلا موږ غواړو چې لیکنه یې لاندې خواته سلیکټ کړو، موږ کولی شو د لاندې طرف څنګه کړو؟ انتخاب کړو. که چېرته مثلا موږ غواړو چې چپ طرف ته، مثلا موږ یوه لیکنه دلته لرو ایروکیز هغه څلور بټنونه دي چې مثلا تاسو په کمپیوټر په کیبورډ کې وګورئ چې مثلا ویکتورونه ورباندې شته، هم ښکته طرف ته ویکتور لري، هم پورته طرف ته چې ایروکیز ورته ویل کیږي. مثلا موږ لیکنه دلته ده، مثلا یوازې تاسو لیفت بټن ورسره ونیسئ او د ایروکیز چپ څنګه کوئ؟ چپ بټن ونیسئ، یا یې هم څو ځلې کېکاږئ. او که چېرته موږ لاندې لیکنه غواړو، د لاندې لیکنه هم په همدغه شکل باندې څنګه کولی شو؟ په هماغه بټن سره همداسې په هغه شکل باندې څنګه کولی شو؟ سلیکټ کولی شو. خو اکثره وخت موږ تاسو له چیش څخه استفاده کوو؟ له ماوس څخه استفاده کوو، ځکه هغه کار تر دې یو څه څنګه ده؟ یو څه اسانه ده، او په اسانۍ سره کولی شي چې هغه موږ څنګه کو؟ سلیکټ کو.
بل په کلیپ بورډ کې نن همدغه درس په همدې ځای باندې ختموو. بل څه د فارمټ پاینټر ده. مثلا موږ د یوې لیکنې ته یو رنګ ورکړی ده. مثلا موږ دې لیکنې ته څه ډول رنګ ورکړی ده؟ مثلا دې لیکنې ته موږ راځو سور رنګ ورکوو. سور رنګ څنګه کوو؟ ورته انتخابوو. که چیرته مثلا موږ د دې لیکنې رنګ غواړو نو موږ څنګه کوو؟ په فارمټ پاینټر باندې کلیک کوو. کله چې په فارمټ پاینټر باندې کلیک وکړو دا لیکنه انتخابوو، په فارمټ پاینټر کلیک کوو. ګوره موږ سره یو د بورس رقم شکل اضافه کیږي. دغه رنګ چې موږ کاپي واخیسته موږ غواړو چې دغه نورو لیکنو ته یې څنګه کو ورکو. نو بیا که چیرې موږ دغه نوره لیکنه انتخابوو، مثلا دغه لیکنه موږ تر دې ځای انتخابوو، نو هماغه به کوم رنګ اخلي؟ هماغه رنګ اخلي او هماغه سایز به له ځان سره څنګه کوي؟ اخلي. که چیرې مثلا موږ بیا ځلې دا انتخابوو یا مثلا موږ راځو دغه ته رنګ ورچینجوو له دې لارې، دا به په راتلونکو کې وایي چې مثلا رنګ څنګه چینجېږي او په کوم شکل باندې موږ خپلې لیکنې ته رنګ ورکولی سو. مثلا دې لیکنې ته موږ رنګ ورکړه په دغه اندازه باندې ده. نو موږ اوس غواړو چې دغه لیکنې دا کوم لیکنه چې موږ کړې ده، دغه موږ چې کوم ګرین رنګ ورته انتخاب کړی ده، موږ غواړو چې دا بلې لیکنې ته ورکو. نو موږ له چی څخه استفاده کوو؟ فارمټ پاینټر. لومړی به د دې لیکنې که هغه لیک شکل وي، مثلا یوازې دومره شکل وي چې یوازې هغه د رنګ نمونه له موږ سره واخیستل شي، هغه څنګه کوو؟ هغه علامت کوو. مثلا موږ دومره علامت کوو، راځو فارمټ پاینټر باندې کلیک کوو. اوس مثلا دا د موږ سره یو د بورس علامه څنګه سو اضافه سو. که چیرې موږ په لیکنه باندې کلیک کوو موږ سره به یو د بورس شکل اضافه کیږي. نور که تاسې هر څومره لیکنه لرئ هغه څنګه کوي؟ هغه ټول سلیکټ کوي. نو هغه څنګه کیږي؟ هغه ته هم دغه رنګ انتخابیږي. اوس مثلا دا ده همدغه شکل باندې هماغه رنګ هم څنګه سو اضافه سو. نو فارمټ پاینټر د موږ سره دا مرسته کوي که چیرې موږ مثلا لیکنه ولرو، هغه لیکنه مثلا یو رنګ ولري، بغیر د دې چې موږ ورسو په هغه رنګ پسې وګرځو چې آیا دا اوس کوم رنګ ده، پوخ رنګ ده، خام رنګ ده، یو څه خیره رنګ ده، کوم رنګ ده. د دې لپاره اسانه لاره چې مثلا تاسو د په عین شکل مثلا عنوانونه دي یو رنګ دی ورکړی ده، ته مطمئن نه یې چې دا رنګ به کوم یو وي او چیرته به وي، نو یوازې اسانۍ لاره دا ده چې تاسو هغه څنګه کوئ؟ انتخاب کړئ. لکه مثلا موږ چې همدغه رنګ څنګه که دا مو انتخاب کړو، له دې څخه یو نمونه اخلو، فقط د څه شي یوازې نمونه اخلو، هغه کار څومره کمه وي که زیاته وي، بیا یې ټولې لیکنې ته ورکوئ. په فارمټ پاینټر کلیک کوو نو له موږ سره ډایرکټ یو د بورس رقم شکل اضافه کیږي. که موږ بیا هره لیکنه هر څومره لیکنه هغه که د مثلا دا ټوله وي انتخاب کړو، بیا به هغه څنګه کیږي؟ هغه رنګ به څنګه کوي؟ د ځان لپاره اخلي او د ځان لپاره به هغه رنګ غوره کوي. نو په ټوله کې مو نن وویل چې موږ تاسې په ورډ کې لومړی ورډ وپېژندو چې ورډ څه شی دی، د څه شي لپاره استفاده کیږي. مایکروسافټ ورډ از ورډ پروسیسر in which we do application in documentation work. موږ په دې کې کولای شو چې اپلیکیشنونه جوړ کړو او همداشان لیکنې ورپکې وکړو، خو اکثره وخت د کتابونو لپاره کارول کیږي، د ډیزاین لپاره هم کارول کیږي چې ان شاء الله بیا دلته په عملی شکل باندې موږ پروژې هم لرو، هماغه پروژې به هم وایي. بل څه د لی آوټ اپ مایکروسافټ ورډ، کوم شکلونه کوم برخې چې دي په مایکروسافټ کې کوم شکلونه چې دي هغه هم موږ وپېژندل چې مثلا په ټوله کې موږ دغه برخې لرلې چې ټایټل بار وو، سکرو کنټرول بټن وو، کویک اکسس ټول بار وو، مینیو بار وو، سټنډرډ ټول بار وو، رولر وو او سکرول بار وو، همداشان سټیټس بار. ټایټل بار مو وپېژندل هغه ځای چې موږ عنوان پکې لیکو. که مثلا موږ چیرته د دې عنوان نوم ورته چینجوو د فایل له لارې، مثلا موږ دغه څنګه کوو؟ ذخیره کوو. مثلا په مایکروسافټ ورډ پروسیسر په نامه باندې موږ څنګه کوو؟ له ځان سره ذخیره کوو. ګورئ دلته یې هماغه نوم واخیستی. صحیح سو؟ ټایټل بار عنوان، که هر عنوان موږ ورکوو هغه به موږ ته څنګه کیږي؟ شو کیږي یا به راته ښیي. نو دغه ځای ته څه ویل کیږي؟ ټایټل بار یا هم مثلا هغه ځای چې موږ عنوان پکې لیکو. نو دې ته په ټوله کې موږ څه ویلی سو؟ ټایټل بار ویلی سو. کنټرول بټن، کنټرول بټن موږ وویل چې زموږ تاسې څه شی کوي؟ زموږ تاسې په ورډ کې د موږ تاسې پروګرام هغه څنګه کوي؟ هغه بندوي. مثلا چې هغو څخه کلوز ده، بل څه د منیمایز ده، البته مکزیمایز ده، منیمایز ده، چې دا دواړه څنګه دي؟ دغه درو سره ته موږ څه ویلی سو؟ کنټرول بټن ویلی سو. ورپسې بله برخه چې ده مثلا موږ وویل کویک اکسس ټول بار. کویک اکسس ټول بار هم دغه ځای ته ویل کېږي چې موږ لیکنه څنګه کوي. مثلا بعضې لیکنې چې موږ کړي وي هغه انډو او ریډو کوي راته. سی په هغو کې یو د سیو برخه ده چې مثلا موږ هغه لیکنه څنګه کولی شو؟ له ځان سره ذخیره کولی شو، انډو کولی شو او همداشان ریډو کولی شو لیکنه. چې دا بیا وروسته وایي چې انډو او ریډو څه دنده سرته رسوي، دا به هم انشاءالله په راتلونکو درسونو کې وایو. بل څه ده مینیو بار ده. مینیو بار زموږ تاسې مینیوګانې چې پکې شتون لري، فایل ده، هوم ده،
انسرټ ده، ډیزاین ده، پیج لیاوټ ده، ریفرنس ده، میلینګ ده او ریویو ده، ویو ده، چې دا به ټول انشاءالله په منظم شکل باندې د هر یوې له جمپ لیستونو سره همغه ټول څنګه کیږي په مکمل ډول تاسو ته تشریح کیږي. بل څه ده سټانډرډ ټول بار د سټانډرډ ټول بار موږ تاسو وویل چې سټانډرډ ټول بار کوم چې دغه پکې شتون ولري مثلا هغه پیسټ دی که کاپی دی مثلا په ټوله کې دغه ځایونو ته چې ویل کیږي سټانډرډ ټول بار ویل کیږي. ورپسې مو بل رولر وویل، رولر مو هم وویل چې مثلا رولر د څه شته ویل کیږي خطکش ته ویل کیږي. په ټوله کې موږ مارجنز لرو مثلا موږ غواړو چې مثلا د موږ صفحه څومره د لیکنې څومره فاصله ولري وای نه لري تر کومه حد پورې مثلا د موږ لیکنه مارجنز کې شتون ولري مثلا تر دې ځایه پورې وي یا مثلا تر دې ځایه پورې وي یا مثلا تر دې وړه وي. نو په ټوله کې مثلا لیکنه موږ څنګه کوو د موږ لیکنه څنګه کوي وړوي او غټوي دا چې شاید د رولر په واسطه باندې او موږ ته ښیي چې مثلا د موږ لیکنه چې موږ تاسو کړی ده لدې فاصله مثلا لڅونه تر څو ده لڅو انچ تر څو انچ پورې ده لڅو انچ تر څو انچ پورې باید موږ لیکنه څنګه وي فاصله ولري. صحیح ده دغه موږ ته ښیي چې په څومره څو انچ مارجنز ته د موږ د تاسې چې مثلا دې خواته په مارجنز کې عموما لیکنه نه کیږي خالی حاشیه ته ویل کیږي په کتابچه یا کتاب کې به تاسو لیدلی وي کوم ځای چې خالی وي هغه ته چې ویل کیږي مارجنز ویل کیږي دې ځای ته. صحیح ده ځکه دې خواته موږ تاسو چې کولای شو لیکنه نه سو کولای که چیرته موږ د مارجنز وړو بیا د موږ لیکنه څنګه کیږي د موږ لیکنه هم هغه طرف ته څنګه کیږي کش کیږي او که چیرته موږ دغه مارجنز غټو د موږ لیکنه څنګه کیږي وړيږي او مارجنز ته ځای خالی کیږي او په مارجنز کې عموما موږ چې کولای شو لیکنه نه سو کولای. نو دا سو رولر هم ورټیکل برخه لري او هم هوریزونټل برخه لري. صحیح ده د دواړو طرفو ته څنګه کیږي دواړو طرفو ته برخه لري چې صحیح ده مثلا موږ د عنوان له طرفه هم دغه صفحه څنګه کولای شو وړولای شو او هم غټولای شو. صحیح سو. بل خبره چې دا سکرول بار ده سکرول بار موږ تاسو صفحه څنګه کوي ښکته او پورته طرف ته څنګه کوي لیکي مثلا د موږ صفحه ده مثلا موږ سره زیاتې صفحې وجود ولري مثلا موږ هغه څنګه کوو سکرول کوو مثلا موږ دلته نوري صفحې هم لرو مثلا تر دې لاندې موږ مثلا څنګه کوو نوري صفحې هم څنګه کوو ایجادوو یا مثلا جوړوو تر دې لاندې مثلا موږ بل صفحه ورته اضافه کوو څو صفحې اضافه کوو دلته نو څنګه کوو بیا موږ له چی څخه استفاده کوو له سکرول څخه چې موږ په تیزی سره بل صفحې ته ورسوي مثلا لومړی صفحه او دویمه صفحه ته نو بیا به موږ له چی څخه استفاده کوو له سکرول څخه به ګټه اخلو. نو دا سو سکرول بار. بل چې دا سټیټس بار موږ سره په څه کې مرسته کوي سټیټس بار موږ سره دا مرسته کوي چې د موږ هغه کوم څه چې موږ استفاده جن کوو مثلا پیجونه راته ښایي دلته پیج راته ښایي چې څو صفحې موږ لرو په ټوله کې موږ 2 صفحې لرو خو په یوازې په یوه صفحه کې څنګه کړې ده لیکنه کړې څومره لیکنه هم کړې ده دا د ګوره دلته ښایي 4-5 ورډه یا تورې موږ څنګه کړې دي لیکلي دي په کومه ژبه کې دي په انګلیش ژبه کې دي. صحیح ده. بل موږ ته ښایي چې مثلا صفحه باید څومره وي مثلا څومره زوم کو مثلا څومره زوم ان کو او څومره زوم اوټ کو موږ کولای شو صفحه څنګه کو هم زوم ان کو او هم زوم اوټ کو لدې څخه څنګه کولای شو استفاده کولای شو او دا هم موږ ته په چش باندې ښکاري په سټیټس بار باندې موږ ته دا څنګه کیږي راته ښکارا کیږي چې موږ تاسو لیکنه څنګه کوو او دغه دوه شکلونه چې دي دا بیا د لوستلو لپاره دي دا د ریډ موډ لپاره ده مثلا کله لیکنه وایو د لیکنې په شکل باندې وایو لدې څخه څنګه کوو استفاده کوو مثلا د کتاب په شکل باندې موږ استفاده جن کوو یا وایو نو بیا د ریډ موډ څخه هم استفاده کولای شو. دا ټول موږ ته په څه کې ښایي په سټیټس بار کې دا دې ځای ته چې ویل کیږي سټیټس بار ویل کیږي. نو تمه ده چې په نن درس باندې پوسوي وای یوازې مو په هم منیو کې کلیپ بورډ برخه وویله راتلونکي کې به ان شاء الله په فونټس وایو پاراګرافونه به وایو همدا شان سټایل به هم څنګه کوو وایو په هم منیو کې په پریکټیکل او عملی شکل باندې. نو هیله ده چې د نن ورځې درس مو د خوښي او پام وړ ګرځېدلی وي. کوم زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نور ویډیوګانې تاسو ته پر وخت ورسیږي. خو وختونه ولرئ پاک او لا یزال رب مو مل شه د ژوند په چارو کې بریالي اوسئ.